بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته وه چې په بونیر کې سیلابونه راغلي وو، بیا په تیره په ډګر کلي کې کوم سیلاب چې راغلی و د ګوکڼ د اړخه، نو په هغې کې د ډګر کلي کوم ودانۍ چې دي نو لارې زمونږ جنازګاه او زمونږ د کلي مین کومه لاره هغې خراب کړې وه. دا وخت د بریسټر ګوهر علي خان ورور عظمت صاحب زمونږ سره موجود دی چې د هغوی په نګرانۍ کې د ډګر کلي کومه تباهي چې شوې وه، کومه دغه دي د هغوی دي ذمواري اخیستې ده. نو تاسو ته په راتګ باندې خرکلي وایو. تاسو د ډګر کلي دپاره څه داسې خلې ځلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستا ټولو نه اول ستا ډېره مننه، ډېره شکریا چې ستا د دې کیمرې په وساتت زما د اواز ټول وروڼه زما واوري. تاسو ټولو ته معلومه ده چې په 15 اګست باندې الله پاک یو ډېر لوی ازمایش زموږ په دې ضلع راوستی و. زموږ دغه ورځې نه خپلې هلې ځلې شروع دي، کوششونه مو شروع دي، خو چونکې دا زما کلی و، ما په دې وجه باندې دا خیال کړی و چې یاره زه به د بار کار اول کوم، وروستو به د ټولو په آخر کې به خپل کلي ته راځم. نو موږ د ګوکن په سایډ باندې د بریمال، د خیدرې، د کودرو سره، د بګړه کې، په بټونۍ کې، تروکي کې، په دې کې ټولو کې زموږ دې ګاډي په خپل ذاتي خرچ باندې کار کړی دی. زما ټیکټر او زما 2 بابوکېټې په پیر بابا کې لګیا وې، بېګا راغلي دي، نن په ګوکن ته کار له روانې دي. په آخره کې د ټولو په آخره کې ما ډګر ته خپل گاډی راوسو، بیا بره شروع کړې ده، هغه طرف خلاص کو، دا طرف نن شروع کو، تر هغې پورې به د ډګر په دې کلي کې لګیا یم چې دا وروڼه وګوري چې یاره زموږ نه گاډی بوځ او زموږ کار کمپلیټ شو. انشاءالله د دې کار نه وروستو دا عرضي دی، دا زما خپل ذاتي کار دی، زه په ذاتي خرچه کوم. د دې نه وروستو ما د سید فخرجي خان باچا نه فنډ غوښتی دی، زه د هغه ډېر شکریا ادا کوم، ډېر مشکور یم. هغه ما ته 10 کروڑ روپۍ راکړي دي. ما د خپل کبیر خان نه فنډ غوښتی دی چې هغه د هغوی هغه حلقې دي، هغه ما ته 10 کروڑ روپۍ فنډ راکړی دی چې یاره دا مونږ د خپل طرفه په ډګر کلي کې کار کول غواړو د بریسټر صاحب لپاره. ما ریاض خان ته ریکویسټ کړی و په دې کې زمونږ د هغه په فنډ کې چې کومه حصه ده هغه ما ته وایي چې زه به د هغې نه علاوه هم تاله او روزي حاجي صاحب له سیوایي پیسې در کومه. زمونږ خپل MNA فنډ چې ډېر کمی، نو په هغې کې دونه کار نه کېږي. دا زه د هغوی په تعاون سره به انشاءالله د ډګر چې څومره کار دی، څومره مامو بابو پردې خپل هندو مسلمان د هر مسلک د مذهب نه به بالاتري، او انشاءالله زما کار به تر هغې پورې چې زما دا وروڼه ووایي چې بس زموږ کار کمپلیټ شو، ته ترې ورځه. تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو د خپل کلي ته رالې او په دې دغه خو نظر واچو. خو بیا په تیره زموږ د کلي کومه جنازګاه چې ده د هغې لپاره ستاسو څه ګامونه دي؟ مونږ به چې دې ته خپله لاره مو وباسو دوباره، ځکه چې کومه لاره وړې شوې ده دا خو د الله د طرفه یو داسې ازمایش و چې دا د الله احسان مدد و چې زموږ صوبایي ګورنمنټ هم او زه د ټول پاکستان د عوامو شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ سره ډېر لوی تعاون وکړو. که چېرې دا تعاون نه وی نو موږ دا شی نه شو کمپلیټ کولی. دا لاره به ولم کوو. بله جنازګاه هم منظور شوې ده د خیره سره، په ډګر کې به دویمه جنازګاه هم انشاءالله اوس شروع کوو. د هغې دپاره فنډ راغلی. اخرنۍ پوښتنه دا ده چې د ډګر کلي کوم ځوانان چې دي هغه د کیل کود نه نامحرومه دي، نشو طرف ته روان دي، دا کیل کې د ګرونون دپاره ستاسو څه خلې ځلې دي؟ ستاسو ته جي په علم کې ده چې څه وسته نه د تېرو 25-30 سال نه زموږ خپله ذاتي ځمکه چې ده دا بلا معاوضې د هغوی سره د موږ ته هېڅ قسمه معاوضه تر ننه پورې نه غوښتې ده، نه موږ ته څه ډیمانډ کړی. اوس مو ډېرې پیرې ما د باچا صاحب په ترو، د فخرجي خان باچا په ترو خپلو هلکانو له د څوک چې دا گیم کوي دوی له ما کټس غوښتي دي، ما د پیټ دپاره کړي دي. اوس ما خپل ذاتي ټیکټر هغوی له لېږلی او د TMA ګاډي مې ورله لېږلي وو، خپلې پیسې مې ورله ورکړي دي. د وقار دی له، واجد دی له، دا نومود سهیل دی له، دوی له مې خپلې پیسې مې ورکړي دي، کټونه مې ورله اخیستي دي، پیچونه مې ورله جوړ کړي دي. کته دا ګراونډ خراب شوی په دې کې ما ذاتي په خپل ټیکټر باندې 60 غنټې کار یو کس له کړی دی، طیب دی له مې کار کړی دی، د فوټبال لپاره مې ورله سامان غوښتی دی. نور هم چې زما نه څه کېږي ما دې وړو ته دا ویلي دي چې دغه مه کوئ، رکاوټونه مه کوئ، یو بل ته دا مه وایئ چې دله وکړه او دله مه کوه، چې څوک یې کوم ته راځئ ما ته صرف د کار وینا کوئ، څه به حکومت کوي څه به راسره زه له خپل جیبه تعاون. ډېرې مهرباني. تھینک یو.